بسم الله الرحمن الرحیم. Some product exchange rate USD Kamal Mumbai Massage सब प्रोडक्ट मिसाल जैसे आइटम है QTI क्वांटिटी है प्राइस टोटल अमाउंट दिखे मिसाल कीबोर्ड माउस मॉनिटर CD और ऐसे Most of the misal the prefer computer monitor chile rago serial cartoons total price means this is it даже multi quantity multiplied by price 16 association number the day total sum of the some product केमन से कौन सा है some product की हम बेसम के हम अगर टोटल में करो बस है ना उसमें कम साथ 10 हो रहा some product مثال داشو أو داشو سوري يستر مخکې موږ به داسې کار کوو که نه دا 10000 اول که نه نو بیا څه کوو درته ډایرکټ به درته راویستو رایې کړه نه رایې یعنې که چېرته موږ مثال خبره د دې په ځای دغه فارمول په ځای موږ دا ووهو او که نه دا ووهو مثال د ټوټل یو کافي که نه کوي سم یو کالم به واخلې یو کاله ورکړې یو بل کالم مثال کوم کوالټي کوم نمبر درته غواړې که نه
هغه به ورته وایي چې هر څومره لس تا سره وي چې هر څومره کارونه تا سره وي سب پروډکټ کې ته کولی شي دې منځ کې واچوه په کمه باندې سپریټ کېږي شپږ ځله راغلی وګوره یو شی دی که نه دي زمونږ مین ولي هغه کو ورته یو یو انتخاب کوو دې کې چې دی ډایرکټ سب پروډکټ کې باندې څه کوو هم جمع کړل هم ته ضرب راویسته پوه شوې دلته او بل ایکسچینج ریټ یو اس ډي ټو افغانۍ مثال دا دی چې مثال تاسو دلته یو اس ډي ډالر وي ته یې افغانۍ ته څنګه کنورټ کړي صحیح ده د افغانۍ ریټ یو اتیا اعشاریه څو دی مثال نه دا ریټ دی فار ایگزامپل تاسو یو ډالر دی څونه افغانۍ کې دا به څنګه کېږي داسې به کېږي ښه دا د ډالر څنګه پرایس دی ضرب دی یو اس ډي چې څونه مثال ته اماونټ ادا شي اوس ته تاسو یو ډالر دی که نه څو روپۍ راغی دا دی که نه سل ډالر راته څو روپۍ دي مثلا ما 10 ډالر اخیستي دي مثلا څو روپۍ کېږي 2400 دومره افغانۍ کېږي یا مثال تاسو سره ډالر چې دی د افغانۍ په مقابل کې څه ده کلدار BTR څه ده یورو شو بل شی دی پاوند دی او داسې دلته مثال ته څه شي ډالر پرایس به انتخاب کړي ضرب دی دا صحیح شو دلته دا انتخاب کړي ضرب دی ډالر پرایس دلته دا به انتخاب کړي ضرب دی ډالر دا همون ټول افغاني ریټ دی که نه دا د مثال د یورو کې اوس څومره کېږي هغه کې اوس څومره کېږي که نه مثال پاکستاني کې چې دی مثال د 100 روپۍ کېږي 158 دی د یورو مثال دی 1 دی که نه 1 دی پاوند اوسه دا ضرب دی یو اس ډي ډالر یو اس ډي ډالر څو روپۍ کېږي ټول یو شکل دا دی که نه ته به دلته څه کوې دلته به ته بیا کم پرایس چې تا انتخاب کړی دی مثال دا افغانۍ دی که نه افغانۍ خو صحیح دی صحیح ده او دلته مثال دا ته کلدار 20 روپۍ کېږي مثال دا 250 کېږي او مثال په یورو کې څو کېږي یورو نه یورو پرایس دی مثال یو ډالر یو نه یورو کېږي که نه ډالر چې یورو جوړي نوي یو نوي تقسیم دی یو اتیا د افغانۍ په مقابل کې 1.4 روپۍ راځي یو ډالر څو یورو کېږي یو ډالر څو یورو کېږي دلته به داسې راشي مثال دا ډېره پرایس راشي یو ډالر دومره یورو کېږي بیا مثال د پاوند دی که نه پاوند قیمت فکر کومه په هغه روپۍ هغه 98 دی که څومره دی مثال یو پاوند 98 افغانۍ کېږي یو پاوند 98 افغانۍ کېږي ډالر ته اړه څنګه بیاړی پاوند به راواخلې ډالر به یې تقسیم کړي یا یې په دې تقسیم کړه دا څو دي مثال
دومره راغی که نه دلته پاونډ کې څه کې پاونډ کې به دا به راواخلو دلته به راشي اوس یو ډالر یو اتیا افغانۍ کېږي یو سل اته پنځوس کلدارې کېږي مثال یو اعشاریه څو روپۍ کېږي یو پاونډ یورو کېږي او پاونډ دومره کېږي تاسو سره مثال 100 ډالره وي 8114 افغانۍ کېږي 15800 کلدارې کېږي دومره یورو کېږي او 120 پاونډ کېږي دا څه شو چې ایکسچینج ریټ شو پوه شو خبره ده څنګه کېږي بل د موږ سره رومان دی رومان مثال ته یو لیکي مثال د دوه لیکي درې څلور پنځه شپږ اووه اته رومان مطلب دا دی اناني عدد چې کوم دی دا نمبرونه انتخاب کړئ صحیح ده چینج کړئ نمبر یې سره چینج کړئ رومان ته چینج کړئ سره نمبر پوه شوې فکسډ څه کار دی فکسډ فکس دا کار تاسو سره څه شي ډالر فکس 2 دی دا صفر سره ولې واچوئ 0.60 فکس ویلو دا ده چې مثلا هغه تاسو د دا اوس وګوره ډالر سره موږ سره شته نو د څه په ډالر شوی چې کوم شوی کې ډالر کې دا نو دا دی 0.6 ये مثال دلته ډالر دا نمبر دلته ګودام ته کوم نمبر راوخیستو مثال دا 0.6 دی کنه صفر سره نشته د صفر ولا راوخیستو دلته فکس ټو ویلیو ده دلته به موږ خیال کړی دلته نمبر کې موږ ویلیو یاد دی دلته ویلیو ده decimal places څو دي 2 دی دلته مثال 5 کې د 15 برسه شي تاسو ولر شي تاسو نمبر شي پوه شو دا د 2 کې مثال د 1 کې تاسو فکس نمبر نو فکسډ کارګر سره تاسو ویډیو څه کو پوینټ شو مثال د سیوان فکس فکسډ ویل تر وخت کنه پوینټ څه کو ډیسیبل ته څه دا وڅ ډیسیبل ته دا فکسډ کارګر او په غواړي مثال د سره نمبر سره شي ډالر سره نشي equal to dollar sign واچي السلام علیکم فهمیدې پوه شوې نو پوه شوې مطلب ډالر زموږ څه کوي مثال کوم نمبر مثلا ډالر د پرسنټیج کوي دا موږ ویل په نمبر کې چې مثال کرنسي څنګه بدلول شو دا په ویل دا کرنسي سمبول چې دی څنګه وانه ډالر شو څنګه مثال دا ټول نمبر ته یې خپل ورته کولای شو دا په دې دی پوه شوې دا درشنه کوم نشته وایي دی some product is generated in the Roman or Java text.